برای اکثر خانم‌هایی که تازه در صفوف پلیس استخدام شدند، استعمال سلاح یک تجربه نو می باشد، مگر آنها می دانند که بخش اساسی آموزش انداخته سلاح است. در این روزها در صفوف پلیس برای زنان امکانات وظایف مساعد شده است. مرکز اداره اساسی تعلیمی اکادمی پلیس در کابل بوده و مراکز تعلیمی ولایتی، از آن جمله یکی آن در شهر کندهار واقع است. زنان یک بخش عظیم نیروی پلیس را تشکیل می دهند. آنان مسئولیت های خود را برای مسئولیت و امنیت مردم انجام می دهند. یک خانم پلیس می گوید: مونږ ته ډیر ښه استادان، مجرب استادان دي چې مونږ ته ښه درسونه ورکوي او مونږ د هر څه نه پوه یو، مونږ انداخت کولی شو، مونږ هر څه کولی شو. مونږ هر تعلیم مونږ ته ورکړل کېږي چې د هر تعلیم یو تعلیم نه مونږ وروسته نه یو پاتې. پولیس ډیر یو مهم رول لري د ښځو دپاره. هر څوک کولی شي چې د پولیس هغه ته راشي او خپل وظیفه ترسره کړي. پلیس ملی افغان بیشتر مسلکی می شوند و در مقابل دشمنان صلح می رزمند. آنها تلاش می نمایند تا صلح را در افغانستان تأمین نمایند. پلیس ملی افغان در خدمت مردم.